نننۍ کهاني زموږ د داسې انسانانو په باره کې ده چې دوی د هر جانور روپ اغوستی شي. په دې کې یو هلک وي چې له ده نه پکې شعر جوړیږي او دی د انسانانو د پملۍ سره پاتې کیږي. بیا آخر دی یو داسې سکول ته لاړ شي چې د ده په شانتي نور انسانان پکې وي چې د چا نه پکې بیړیه جوړیږي او د چا نه پکې ځنګلي خرګوشان جوړیږي. د کهاني په شروعات کې موږ ته یو ځنګل وښیي چې په دې کې د شیرانو یو فیملی په دې کې چې د شیرانو کوم مشر پلار وي هغه خپل بچو ته وایي چې په انسانانو باور بالکل مه کوئ. یو وړوکی بچی ورته ووایي چې پلاره موږ خو انسانانو ته څه نه وایو، نو آخر انسانان موږ ولې راګیروي او یا موږ انسانان ولې وژني؟ پلار یې ورته ووایي چې انسانان روپ هر ټایم بدلولی شي او هغه تا باندې څه ټایم هم حمله کولی شي. همیشه تاسو کوشش کوئ چې د انسانانو نه لرې اوسئ. په انسان باندې باور کول دا د یو بیوقوفه جانور کار دی. دا بچی بیا هم خپل د پلار خبرې نظر انداز کی او د انسانانو بستۍ طرف ته روان دی. دا معلومه چې واقعي دا انسانان دومره خطرناک دي او کنه زما پلار چرته موږ د دې انسانانو نه یری د دې نه بعد سین کټ شي. موږ ته د کارا په نوم یو هلک وښیي چې دی اودوي خوب ویني د شیرانو باره کې او دی یو دم د دغه کټ نه راغوزار شي. په دې ځای کې تاسو ته زه ووایم دا کارا هغه هلک دی چې کوم د شیر بچی دی، یعنی د شیپ شفټر دی. د خپل رنګ د انسانانو په ټنګ کې بدلولی شي، یعنی د ځان چې کله غواړي د ځان نه شیر جوړولی شي او چې کله غواړي د ځان نه د انسان جوړولی شي. دی په یو فیملی کې پاتې کېږي. دا فیملی د سره ډیره زیاته خوي. څه وخت مخکې دوی ته دا کارا میلاو شوی د دې د وجې د فیملی دا کارا خپل په فیملی کې ځان سره شامل کړی وي. دې فیملی ته په دې ځای کې بالکل دا اندازه نه وي چې زمونږ په کور کې زمونږ سره د انسان په شکل کې یو شیر پاتې کېږي او دی بالکل د انسانانو په شان بول چال وي او دی د فیملی سره ډیر زیات خوشحاله وي. ورته ډیر وخت کېږي د شیر په روپ کې نه راغلی. د په ځان یره پیدا شي چې ګوره زه به دوباره په شیر کې بدل شم او کنه او نه د دا پته وي چې زما مور او پلار شیر چې کم دی هغه په دې ټیم کې په کمزې کې پاتې کېږي او دا فیملی ته بالکل دا نه محسوس کوي چې دا بچی زمونږ خپل بچی نه دی. د دې نه بعد دی د دې فیملی سره په ټیبل ناسي او خوراک کوي. په دغه ځای کې په ټي وي کې یو نیوز وښیي چې څه جانوران دي هغه په یو جهاز باندې حمله وکړه او جهاز یې خراب کو. جهاز ایمرجنسي چې کم دی هغه لینډینګ وکړو. د دې نه بعد دا کار خپل د بچو سره یو سکول ته بوزي چې زمونږ دا کار بچی چې کم دی چې دی بولچال کې بهترین شي. کارا یو سکول ته راولي. د سکول چې کوم پرنسپل وي هغه د کارا د نوم تپوسو کی او بیا د کارا مور ته وایي چې تاسو به غم شئ، تاسو زوی به ډیر بهترین انسان د نه جوړ شي. دا پرنسپل د کارا نه تپوسو کی ما ته پته را چې ته یو جانور او ته د انسانانو روپ اغسته شي. تا په شانتي دی سکول کې نور دنیا الکان هم پاتې کیږي. کارا په دې کې ډیر زیات اریان شي. دا د کارا نه تپوسو کی چې ته په کم جانور کې خپل روپ بدلول شي. کارا ته پته ولګي چې وس خو د تاریخچا وهل غواړي. کارا وته په دې ځکه کې وایي چې زه یو ځنګلي شیر په شانتي خپل روپ بدول شم، یعنی زه یو شیر یم. پرنسپل ډیره زیاته خوشاله شي. دا هغه مین ریزن دا وی چې په دې سکول کې هر نمونه جانور سبق حاصلې خو شیر پکې پیلې ځل د سکول ته راشي. دا د ماشوم ته وایي کارا ته چې دا سکول بس تا ډیر زیات خوښ شي او ستا به ډیر زر مرګري جوړ شي. په دې کې موږ ته یو الک وښیي چې د ده نه بیړیا جوړیږي او دی په دې ځای کې لږ پریشانه شي. دا هغه مین ریزن دا وی چې د په دې سکول کې دی یو راج بکو او وس په دې ځای کې شیر راغی، یعنی د ځنګل باچا او د جانورانو چې کوم مشر وي هغه یو شیر وي. د دې د وجې د دې بیړیا ماشوم د دې شیر سره بالکل نه لګي. د دې بیړیا ماشوم جی پری نوم وي. د دې نه بعد پرنسپل راشي او دی په دغه ځای کې په د ایډن په نوم یو کس پسې بوزي. ایډن د دې سکول مشر وي، یعنی دا سکول د دوی او دی په دنیا کې چې په ارمل کې داسې انسانان پاتې کېږي چې کم خپل روپ په جانورانو کې بدلول شي. دی هغه د سکول ته راولي. ایډن د کارا نه تپوسو کې چې تا څومره خوشو چې ته خپل فیملی سره نه میلاو شوی. په دې ځای کې وته کارا و چې زما ډیر وخت وشو ما خپل فیملی بیا نه دلیدل. زه ډیر وړوکی چې ما خپل فیملی پرې خوده او زه د انسانانو په منځ کې پاتې کېدم. ما ته پته نشته چې په دې ټیم کې زما فیملی په کم ځای کې پاتې کېږي، بلکې زه اوس خپل روپ چې کم دی تاسو په شیر کې هم نشم بدلولی. په دې ځای کې ایډن دله تسلی ورکړي چې موږ د دې ته وجې ته د سکول ته راوستې چې ته په خپل طاقت باندې کنټرول حاصل کړې چې ستانه یو طاقتور الک جوړ شي. د دې نه بعد کارا د یو جنۍ سره میلاو شي چې د دې نه ګلیري جوړیږي. د دې نه بعد بیا موږ ته دا جانوران وښیي. د شکار کول والا جانوران او یرندو کې
کې کمزوري جانوران دا ټول په یو ځای کې خود په یو بل عمله نشي ځکه چې دا د دې جانورانو د لپاره یو کلاس وي په دې ځای کې دوی ته ټریننګ ورکوي بل طرف ته موږ ته ایلی وښیي چې دا د کار سره د ټریننګ طرف ته را روانوي په دې ځای کې د دې سره یو بل ملګری هم میلاو شي د جنۍ نه ایران جوړیږي او د دغه کلاس طرف ته روان وي په دې ځای کې دا ټول خپل ټریننګ ته ولاړ وي خو کار پکې نه وي د دې د وجې دا ټیچر د ټولو مخکې په کار پسې راشي او د تعارف د دې ټولو الکانو سره کراو کی او د ته وایي چې نن به د ټولو مخکې چې کوم کار چې دی به موږ ته خپل پہچان خي چې اخر کار څه شی دی کار د ځان نشیر جوړي خو د نشیر نه جوړيږي دا غي مین ریزن دا وی چې د ډیر وخت په انسانانو په منځ کې وخت کلی د دینه پات د ټیچر راشي او د لا تسلی او حوصله ورکي چې ته خپل سترګې پټیکا او ځان په ځنګل کې د خپل شیرانو فیملی سره ته محسوس کا دې ځکه چې کار سترګې بندې کې د خپل پلار ریا چې هغه د ځنګل د اوسېدو چلخي او د دې نه بعد د کار چې سم چې د اتوماتیک په شیر کې بدل شي د دې نه بعد ټول ماشومان خوشاله شي او دو خپل روپونه په خپل جانورانو کې بدل کی د دې نه بعد د ځنګل کې وګرځي بیا چې کلاس ختم شي کار په خپل روم کې ودای د یو بل روممیټ راشي د دنه اصل کې څنګهلی غوای جوړیږي دا دروانه په یو روم کې اوسېږي د دې وجې دا ډېر خسته ملګری شي بل طرف ته موږ ته کالټینګ وخی په هغه کې دا ټول خوراک ته پاره راغلي خو جیپری چې کم وي دا کمزور چې کم جانوران وي دا یری اصل کې د پخپل یو بیډیوي او د سلور مرګري چې کم وي هغه هم بیډیوي په دې ځکه کار اتلا وارنینګ ورکي د کمزور جانوران بیا را په دې ځکه ته جیپری غوسه شي چې موږ سلور بیډیاګان یو او سمنګ سره پنګه مخله کنستا د پاره ډېره ګران شي دین مخکې چې د په جنگ ورځي یو ټیچر راشي او دا ټول د یو بل نه منې کې کچري تاسو په جنگ وراله نو تاسو د پاره ډېره سخت سزا وي په دې ځکه اګل ورځ د ټولو وړو د یو بل سره جګړې په دې ځکه یو جنې د دینه بالو جوړ شي د کار چې کمرګری وي د تنه ځنګلي غوای جوړ شي خو د بالو نه ویریږي د دینه با ټیچر ته وایي چې د بالو سره ته پنګ واخلا کارا کوشش کوي زمانہ شیر جوړ شي خو ردنه شیر نه جوړيږي په دې ځکه اډمن راشي هغه د باندې سخاوره بین کې د هغه نه بعد فورن کارا چې د په شیر کې بدل شي اصل کې په دې خاوره کې د ځنګل خاوري او کارا چې کله د خاوره بین کې ته داسې محسوس شي چې ز په ځنګل کې خپل د فیملی سره يم د په دې بالو باندې ورشي او د بالو په د غزه کې د اراو کې د نه بعد ایډن کارا ته وایي چې د خاوره چې د ځان سره کې د بستانه د شیر جوړولو کې ستا ډیره زیاته مدد کوي ایډن د ته وایي چې زه غواړم زه په خپل لاسو ټرین کوم ته تیارې کارا وته وایي چې زه بالکل تیار یم لږ سات بعد جیپری راشي جیپری د ته وایي چې زما واست جګړه صحیح نه وشي ولی په منځ کې کسان را لکته دومره نه ته ځنګل ته راشه زما سره مقابله لپدې باندې کار ل ډیر زیاته غوسه ورشي چې دا یو بیډیا ده او د یو شیر لا چنوتی ورکوي د خپل د ملګرو سره فیصلو کې چې ضرورت سره په لازمي جګړه لازم او د تبزو په دغه ځای کې چل خیم کراک چې خپل د ملګرو سره د شپې ځنګل ته راشي چې وګوري جیپری خپل د ملګرو سره دا کراک د چارو طرف نه راګیر کې ولید د ملګری هم بیډیا وي په شروع کې خو کراک د سره ډیر په دلری باندې مقابله کې خود لږ سات بعد د استړی شي د دینه بعد د کراک چې کمرګری وي د تنه ځنګلي غوا جوړ شي او د ټول بیډیا چې کم وي دا وسغلې د دینه بعد بیا موږ ته سین وخی چې د کالج نه بهر جنگ کړو دا د رول خلاف ورزي و د دې د وجیدو له سزا ورکړي چې تو په کچن کې کار کوي په دې ځکه دا لوچ کما د کراک ته ځان سره پټه ځنګل ته راولې د ته و چې دا د سکول د طرف نه یو میټینګ دی او د پدې کې د انسانانو خلاف د عملو کولو یو پروګرام جوړي سورځي مخکې کې دی چې تا اوریدلې چې پرندو په انسانانو باندې عمله وکړه او دا د انسانانو ډېر سخت دشمنان دي د دې مین ریزن دا وسنګ چې انسانان جانورانو ته نقصان رسوي د سود انسانانو ته رسوي په دې کې یو باز راشي چې دا د میډم وي او دا هم د انسانانو خلاف وي د دینه بعد کراک د شپې ناس وي د بیډیا کان چې کم وي دو یو طرف ته ورمنډه کی کراک هم د دوپی چوکي چې اخر د سکه د یو ځای تلاړ شي په الته کې چوکیداری او د چوکیدار ته د قزینس غلې د بیډیاګان ته قزه کې یو کمپنی وي او د کمپنی کې دا شټل کولاو کې شاته بسې کراک راشي دا بیډیا وته و چې ستا دومره قیمت ته زمنګ جاسوسي کې او په موږ پسې شاته را لنن په موږ ته ژوندې نه پریدو او ستا حساب بدل تکي ختمو خو په صحیح ټیم باندې ایډن راشي هغه د ټولو ته و چې تاسو رته زینت تختې تاسو پساوي دی شي په دې ځکه کار ته پته ولې چې دا جیپری چې سه هم کوي دا د
د ایډن په ذریعہ باندې کوي. دا ټول د دې ځای نه لاړ شي. په دې ځای کې کار ته د ایډن وویل چې ته زما سره راځه، زه تا ته حقیقت وایم چې داسې چل دی. ایډن ده ته په دې ځای کې وویل چې اول موږ د انسانانو سره محبت کوو او موږ به هم غوښتل چې انسانان په خوشحالۍ اوسي، خو اوس موږ نه غواړو چې انسانان په دې دنیا کې په خوشحالۍ اوسي. د هغې مین ریزن دا دی چې دوی دا کمپنۍ جوړې کړلې د دې د وجې دوی ځنګل ختم کړو او چې کوم معصومان جانورانو هغه ټول دوی د دې د وجې ختم کړل. او بل د دې کمپنۍ نه داسې څښاک غونته اوبه راځي چې د هغې د وجې زموږ ځنګل لږ ختم شو او موږ غواړو چې څنګه انسانان موږ په قلاره نه پرېږدي دغسې موږ دا انسانان هم په قلاره ژوند ته نه پرېږدو. په دې ځای کې ایډن کاره ته وویل چې د دې د وجې ته ما دلته کې راوغوښتې چې ته هم زموږ په دې ټیم کې شامل شه. موږ یو ټیم جوړ کړی چې هغه د انسانانو چین او سکون د هر سره برباد کړي او زه غواړم چې ته پکې زما سات را. د کاره ته ووایي چې ته یو سپیشل ماشوم او ته ډېر خاص روپ بدلولی شي. کاره درته ووایي زه به په دې سوچ وکړم او تا ته به ډېر زر جواب راکړم. سهار په کاره پسې د مور او پلار راغلي او د خور وړه ده ته وایي موږ په یو ټریپ روان یو او موږ غواړو چې ته زموږ سره لاړ شې. کاره ورته ووایي چې ټیک ته زه به ستاسو سره لاړ شم. په دې ځای کې بیا په ده پسې ایډن راشي. ده ته ووایي چې ستا مور پلار فیملي شیران چې کوم دي اما په ځنګل کې ډېر وکته خو هغه ماته میلاو نه شوه. ایډن کاره ته ووایي چې ته اوس هم د انسانانو مدد کوې، کوم انسانانو چې ستا فیملي ختمه کړله. کاره ډېر زیات خفه شي چې زه اوس ستا خپل فیملي سره به نشم میلاوېدی او دی هم د ده سره واده وکړي چې زه به ستا په دې میشن کې شامله یم. سهار ایډن د خپل ټیم پوهوي چې د ټولو مخکې تاسو چې کوم بجلی کنیکشن دی دغه به خراب کوي او د دې نه بعد په دې کمپنۍ کې به دننه تاسو بلاسټینګ وکړئ چې دا کمپنۍ پوره تباه شي. دا سهار ټول په خپل پلان باندې رواني. کاره ورته وویل ټیک ته زه ستا سره واده کوم، زه به ستا سره لاړ شم خو ته ما سره واده وکړه چې په دې کې به د انسانانو فیکټرۍ موږ تباه کوو خو انسانانو ته به نقصان نه رسوو. په دې ځای کې کاره ته د ده د فیملي ټلیفون راشي چې بچیا ته زموږ سره په دې پیرله لا نړۍ. کاره ورته وویل چې په راروان ځل به زه ستاسو سره لازمي لاړ شم او دا ټول ټیم د دې ځای نه وځي په خپل میشن باندې. هغه ځای ته کوم ځای کې چې دا فیکټري وي د یو ځای ته راشي لاندې دنیا لرګي وي. دوی دا لرګي د دې ځای نه ښکته رغړی په دې کمپنۍ چې دا کمپنۍ موږ نوم او نشان ختم. کاره چې وګوري لاندې رده فیملي هم د قضیه ته هیکینګ دپاره راغلي او ته د فیملي په دې ځای کې هیکینګ کوي. کاره پوه شي چې په دې لرګو د غورځېدو د وجې زما فیملي به هم مړه شي. دی فوراً په دې کسانو پسې منډه کېدو ته ووایي چې تاسو دا میشن رکاو کوئ، لاندې زما فیملي ده هغه به ختمه شي. دی په دې ځای کې ایډن ته فون وکړي. ایډن ته ووایي چې لاندې زما فیملي ده او تا ما سره واده کړوه چې موږ انسانانو ته نقصان نه رسوو. خو ایډن ده ته ووایي چې پرېږده که لږ انسانان پکې مړه شي نو څه چل به وشي، زموږ دا میشن خو موږ لازمي به کمپلیټوو او دا زموږ جانورو دپاره ډېر غټ میشن دی او بل دا فیملي ستا خپله فیملي خو نه ده. په دې ځای کې کاره ته پته ولګي چې دی زما خبره نه مني خو دې ځای کې کاره یوازې د ده مقابله نشي کولی خو په صحیح ټیم د کاره چې کوم ملګري وي هغه د ده د مدد دپاره راشي. دوی ته پته ده چې کاره یوازې دی او هغه څه نشي کولی. د دې د وجې دا کسان چې کوم وي کاره د دوی سره په جنګ باندې ورشي او کاره دوی رکوي. په دې ځای کې ایډن هم د ځان نه شیر جوړ کړي او دی د کاره سره په جنګ باندې ورشي. بل طرف ته د ایډن چې کوم ملګري وي دوی دا لرګي ښکته ورغړی خو د کاره چې کومه فیملي وي د هغو خودقسمتي وي هغو دا لرګي ویني هغو د دغه ځای نه فوراً لر شي. خو د کاره وړه خور چې وي هغې هینډفون لګولي او د دې خیال نه وي د دې چې خیال شي په دې لرګي را روانېږي خو کاره په صحیح ټیم راشي او دا دغه لرګو نه په دغه ځای کې بچ کړي. په دې ځای کې د ایډن چې کوم میشن و هغه پوره شو خو کاره د ده نه ډېر زیات غوسه شي. کاره په ده پسې راشي چې ته یو بېمانه انسان یې، تا وایې چې زه انسانان نه وژنم خو دې ځای کې تا انسانان وژل او د دې د وجې نن نه بعد نه به ستا په یو میشن کې هم زه ستا سات نه ورکوم. د دې نه بعد کاره خپل د ملګرو سره سکول طرف ته واپس راشي.